دومره ښایسته دی چې په سوچ سوچ مې مازغه ودرېږي. دومره ښایسته دی چې په سوچ سوچ مې مازغه ودرېږي. د یار په نوم مې د وجود هر یو ویښته ودرېږي. دا ستا په تلو که نور څه ونشي نو دا به وشي، یا به مې سا در پسې ځي یا به مې زړه ودرېږي. دا ستا په تلو که نور څه ونشي نو دا به وشي، یا به مې سا در پسې ځي یا به مې زړه ودرېږي. او ستا په راتلو باندې زما کیفیت داسې شي چې ستا په راتلو باندې زما کیفیت داسې شي چې د زړه مې درد لاړ شي، د سترګو مې اوبه ودرېږي. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، محبتونه او ښه ساعتونه ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم غازي نادان. قدرمنو، د کلي مازدیګر دی، بیا په خپل کلي کې ناست یو. ډېر خوندور مازدیګر دی. ملګري دي نصیر دی او چې کوم دی نو حضرت علي ظهیر صاحب د اورېدو دپاره راغلي یو. نصیر سره بل ملګری هم چې کوم دی نو عبدالرحمن هم دی. نو ظهیر صاحب خو تاسو ټول پیژنئ په بلا پروګرامونو خپرونو کې موږ سره تاسو به لیدلی داسې په نورو چینلو باندې. نو غواړو چې دغه مازدیګر لږ نور هم رنګین کړو، څه غم یې وکړو. دا تل صاحب خبره. نو ظهیر صاحب مازدیګر نشمه نشه بدلوم، زه وایم چې مازدیګر هم بدل نه کړو، نشه هم بدله نه کړو. کلامونه واورو، ژوند څنګه روان دی او تازه تازه به څه د نه اورو. نادانه مننه دې کومه، د ډېر وخت قرضوړی وم ستا د دې پیج د مینوالو. یو خو به د هغې سره زما د غږ هم شریک شي. بیا دغه دواړو ملګرو ډېره مننه کومه چې دغه لرې ځای نه راله او موږ سره په دغه ناستي کې یو ځای شو. ډېره مننه یې کومه. او ژوند الحمدلله ډېر ښکلی روان دی او شکر دی ژوند نه خوشحاله یي د الله په فضل سره. او کلامونه به سره شریک کړمه. ارشاد څه شعرونه دي نادان صاحب چې دومره ښایسته دی چې په سوچ سوچ مې مازغه ودرېږي. دومره ښایسته دی چې په سوچ سوچ مې مازغه ودرېږي. د یار په نوم مې د وجود هر یو ویښته ودرېږي. دا ستا په تلو که نور څه ونشي نو دا به وشي، یا به مې سا در پسې ځي یا به مې زړه ودرېږي. دا ستا په تلو که نور څه ونشي نو دا به وشي، یا به مې سا در پسې ځي یا به مې زړه ودرېږي. او ستا په راتلو باندې زما کیفیت داسې شي چې ستا په راتلو باندې زما کیفیت داسې شي چې د زړه مې درد لاړ شي، د سترګو مې اوبه ودرېږي. مننه. او غزل دی چې ځان له خو نه یمه جهان له ځان سره ګرځوم. ځان له خو نه یمه جهان له ځان سره ګرځوم. هغه قیدي یم چې زندان له ځان سره ګرځوم. ځان له خو نه یمه جهان له ځان سره ګرځوم. هغه قیدي یم چې زندان له ځان سره ګرځوم. یو مې څادر اغوستی، یو جوړ مې جامې اغوستې. یو مې څادر اغوستی، یو جوړ مې جامې اغوستې. څومره مالداره یم مکان له ځان سره ګرځوم. په دې خاطر یې ځان سره بوزم که عقل یاد کی. په دې خاطر یې ځان سره بوزم که عقل یاد کی. چې چېرته ځمه نو خپل ځان له ځان سره ګرځوم. مننه. او خلق دې نه کوي د خو تمه ټول عمر لمه. خلق دې نه کوي د خو تمه ټول عمر لمه. سفرښته نه یم شیطان له ځان سره ګرځوم. نورې د خلکو په لاسونو کې لیدلی نشم. زهیره بس دی خپل ګریوان له ځان سره ګرځوم. او یو غزل دی د حیدر لاله غزل دی، کوشش کوم چې ترنم کې د سره شریک کړم. او زمونږ یو ملګری د هغه ډېر زیات خوښ هم دی، د هغه فرمایش هم دی ستاسو. دا پیریان نه باندې په دې خاطر راله زما یو ملګری دی هریپور کې اوسیږي، احسان الله. او زه هغه ډېر زیات مجبوره کړی وم په دغه غزل باندې چې دا به خامخا په ترنم کې وی او چې زه ځان سره کړم. او دا زما ډېر خوښ دی. نو تاسو ته هم دې ډالۍ وي او احسان الله ته هم دې ډالۍ وي. ته زما زړی زما ځانې تا ته څه پته ده. ته زما زړی زما ځانې تا ته څه پته ده. ما ته د ټول جهان نه ګرانې تا ته څه پته ده. ته زما زړی زما ځانې تا ته څه پته ده. یو لحظه دی جدایی یار زغملی نشم. یو لحظه دی جدایی یار زغملی نشم. سمرا ته خوږ لکه ایمان
تا ته څه پته ده سم راته خوږ لکه ایمانې تا ته څه پته ده ماته د ټول جهان نه ګرانې تا ته څه پته ده تا ته څه پته ده ته زما زړه زما ځانې تا ته څه پته ده او خدای خبر یاره چې بستا نظر کې څنګه یما خدای خبر یاره چې بستا نظر کې څنګه یما ما ته خو سم لکه اسمانې تا ته څه پته ده ما ته خو سم لکه اسمانې تا ته څه پته ده ما ته د ټول جهان نه ګرانې تا ته څه پته ده تا ته څه پته ده ته زما زړه زما ځانې تا ته څه پته ده او زه به دې څنګه د خپل زړه له کوره وباسمه زه به دې څنګه د خپل زړه له کوره وباسمه موندلی ما په ډېر تاوانې تا ته څه پته ده موندلی ما په ډېر تاوانې تا ته څه پته ده ما ته د ټول جهان نه ګرانې تا ته څه پته ده تا ته څه پته ده ته زما زړه زما ځانې تا ته څه پته ده ما ته د کور او مالت سترګې د درتلی نشمه ما ته د کور او مال سترګې د درتلی نشمه حیدر هسې بدګمانې تا ته څه پته ده حیدر هسې بدګمانې تا ته څه پته ده ما ته د ټول جهان نه ګرانې تا ته څه پته ده تا ته څه پته ده ته زما زړه زما ځانې تا ته څه پته ده او تا ته څه پته ده مننه روجانه بس په اخیره کې که څه شعر دوه ته نور هم یادي ډېره مننه یاره یو څه شعرونه به د غزل ووایم چې راپرېوتی وي سم بم زما په کور کې راپرېوتی وي سم بم زما په کور کې هر اختر کې وي ماتم زما په کور کې راپرېوتی وي سم بم زما په کور کې هر اختر کې وي ماتم زما په کور کې او د دنیا سره په منډو باندې ځغلي چا چې زده کړلو قدم زما په کور کې در هغې پورې مې خلک دوره نه ځي تر هغې پورې مې خلک دوره نه ځي چې جوړ کړی نه وي غم زما په کور کې تر هغې پورې مې خلک دوره نه ځي چې جوړ کړی نه وي غم زما په کور کې او تر هغې به په قلار نشم زهیره چې رقیب نشي صنم زما په کور کې مننه او ستا د دې ناچانه راتګ هم ډېره مننه کوم چې اچانک راغلی او بله خبره دا ده چې ما ته نور څه یاد هم نه چې دوی دغه ما ته حافظه کې مې چې څه پراته ولې نه خو بیا ما لږ مخکې خبره وه چې زه ذهني طور تیار یم مننه ستاسو مننه ستاسو دواړو مننه ډېره مننه کومه قدرمنو ظهیر صاحب موږ سره تاسو واورېدو بیا به اکثر ملګري وایي چې یاره دا لاس دی ولې نو دا به ورته لږ ویم نو دا لاس چې کم دی نو دا زما لږ درز مې خوړلی و او د درز د خوړو دغه یو ذریعه ده نن سبا موټر سایکل په دې پیغام باندې چې لږ په احتیاط ګرځئ کرسو نه تاسو خپل احتیاط کوئ خو دا واړه ماړه اکثر مخې له راشي موږ هم پکې راغلي نو دغه قصه وه ټول آباد او ښاد او بریالي اوسئ